ځینې طالبان د خپل امیرالمؤمنین امر نه مني. د کوکنارو د کښت د اجازې په بدل کې رشوت اخلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کروندګر وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت د اجازې په بدل کې له هغوی څخه رشوت اخلي. د روزګان او هلمند ولایتونو ځینو بزګرانو ازادۍ راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې قومي مشرانو د طالبانو له ځایي چارواکو سره موافقه کړې چې د هغوی د کوکنارو د کښت د نه اړولو په صورت کې به د چارواکو ته څه اندازه تریاک ورکوي. دوی اونۍ کېږي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوهم فصل کرل شوی او تر اوسه یوازې په هلمند ولایت کې 2 ځایه د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ځینې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه له دوی سره د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه سلیقوي یا د خپلې خوښې چلند کوي. له دې بزګرانو څخه یوه ازادي راډیو ته وویل هغه ځمکوال چې د طالبانو له ځایي چارواکو سره انډیوالي او شناخت لري د هغوی د کوکنارو کښتونه نه اړول کیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.